कमल खशुमा काका सच्चा कर दे खुदा जी ने सूख दा دا گل خان لور دا زتون لازم خا دا گل خان لور دا ملال بیبی خدشو برباد شو و شکر نکه امجد را صلاح نغنوس و زیمی دی بکا و کوتا کی تینونه و ساقا کوتا کی نشته چارتا و لیوانو خوارده زمازوی سپانا والما سپانا لازو شو زمازوی سپانا لازو لیوانو خورو دادر تا چاوی دادر زیبوه بس هم زیبو لیدلیو هم زیبو ممرکڑی بالکلو لیوان راسی پانا کری دی زیبو فخفلا مرکڑی دی فاسا چه تاری تانا چوچی لپو جوری کوئی تازا پڑنبی سل میں یو پیغلو لیدا چې ډېر خرابانه لګېده که خدای مې نه غلطوي نو هیله ما سره جوړېږي خو یاره چې ګل خان کاکا له به رښتې له څوک لېږم خو زما نیت صفا منزل اسان چې نامه یې څه وه کاکا راته څه نامه واخېسته زیبو I love you, Bangladesh, I love you, Bangladesh, I
جدا کې ګورا سره وکړلو زونه راشه را نږدې شه زما ونیسه لاسونه نه به جدا کې ګورا سره وکړلو زونه تل په زه وفا کومه داسې په واده وایه ته په ما مین یې په پښتو کې ښکاره وایه I love you په انګریزۍ کې راته مه وایه I love you په انګریزۍ کې راته مه وایه هی زه یم پښتنه ما ته پښتو په دغه خوله وایه ته په ما مین یې په پښتو کې ښکاره وایه I love you په انګریزۍ کې راته مه وایه I love you په انګریزۍ کې راته مه وایه عقلداني صاحب بیا څه چل شوی دی وهم زما زوی صاحب ووژلی دی ویمه فورن دانې ته راولئ او په جیل کې پانسي کوي تا ته څنګه پته ولګېده چې ستا زوی زیبو وژلی دی ما لري یو کمره کې کینوله ما وله روټه وړه نو چې ما وله روټه یوړله هغه په هغه کمره کې نه وه ښه نو بیا نو ما بهر ته وتلی چې زه بهر ووتم نو زیبو راته وویل چې لیوانو یوړه خو دا لیوانو نه دی وړی دا لیوانو نه دی ورکړی ښه نو تا زوی له روټۍ وړې وه او جی ستا زوی هلته څه کول چې روټۍ دې وله وړې وه زما زوی ګل خان او زیبو اغوا کړو ما ویلو کې ویې نو ځکه مې وله روټه وړې وه تا ته څنګه پته ولګېده چې زما زوی په دې کمره کې دی په عقل دې تندر راپوزه غلط شوې بس چپ شه او د خولې نه مې اوس ووتل چې لار ورته ګورم خوب مې لیدلی و چې هلته وه ښه نو ته خوبونه هم وینې عقلمند یم عقلدانه نه یم نه نه عقلدانه خو یي زیبو د له زوی وچلی دی که نه بلکل ودې دي نو ښه به نه وي ورشه لکه هغه دوه راوله اوکې سر وای شکر دی چې ژوندی یې او ژوندی دی ودې کاته منله چې زیبو اغوا کړی دی آخر عقلدانه یم خو زه زیبو اغوا کړی نه یم زه تا بوتلم په کمره کې کېنولم چې په زیبو او د هغې په پلار باندې دعوا وکړي عقلداني صاحب اوس وایه الله پیمان زما خو په خېټه کې دلته زه به سوی یم زیبو خو زه د هغه کمرې نه روغ کړم ګنې واقعي چې زه به لیوانو خوړلی وم ودې کته تا د خپل زوی سره بد کول او زیبو ستا سره ښه وکړو ته داسې ولې کې زه به اوس ملالې ته ستا ټوله کیسه کومه اینې خدای ته وګوره که نه نور مې مه شرمنده کو که نه زه به ویم او دا به ویم چې اینې که دې وویې که نه مې فهمان چې دا ملاله فیفي او دا زوی به مې ګوره ووجدي که نه څه زه استاد بېبي شومه نه که نه ته زما نو خوله مې خطا شوه که نه زما د زوی فیفي که نه ووایه که نه زیبو تا ما ته څه وې زه دا ویم چې ګلکر ماما ډېر ښه سړی دی خو ماما د خپلو مفادو دپاره خلکو له د خپل ناقصه عقل غلطې مشورې مه ورکوه پردې پېدنې ودونه مه ماتوه چې په کم کار نه پوهېږي نو هغه کار مه کوه تکلیف پرته هېڅکله هم نه میلاویږي ویم زما د پلار نیکه توبه بیا به داسې کار نه کوم زه به افضل خان ته ورشم او ورته به وایم چې ما دروغ ویلي ما دروغ ویلي چې ګل خان غل دی زه به چې معافي وغواړم افضل خان به هم ستا د خور ډولی کور ته وړي که خیر انشاءالله او زه به څه کوم زما عقل دا وایي که نه چې تا ته به پیشو واده کوم ما هر څه واورېده
زم د دوبۍ نه واده له راغلی یم. امجده په خیر علي که زیفو نه خفه کېږي نو تاله به زیفو وغواړم که څنګه زیفو وکړم